لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ما الموقف من أهل البدع؟ توحید عقیدې مختصر درسونو کې 9 نمبر سوال ته رسیدلو. د مخکې دا بیان شو چې بدعت څه ته ویل کېږي او حکم یې څه دی. آیا په دین کې ښه بدعت او بد بدعت شته که نشته؟ د هغې جوابونه وشو. بل سوال دا د 9 نمبر سوال دا دی چې ما الموقف من اهل البدع؟ بدعتیانو خلق سره به کوم حالت اختیاري؟ اهل البدع سره به د کوم حالت نه کار اخلي او د هغې سره به څرنګه حال اختیاري؟ مومن مسلمان له څه پکار دی بدعتیانو سره څه وکړي؟ جواب دا ده چې الواجب الحذر من اهل البدع. جواب دا ده چې بدعتیانو نه ځان ساتل دا واجب دی، لازم دی، فرض دی. بدعتیانو خلقو نه به ځان ساتي مومن مسلمان، والتحذير منه، او دا هغوی نه به لرې کېږي، د هغوی نه به ځان بندوي. وترک مجالستهم والنظر في كتبهم، او دا هغوی سره به کېناستل هم مومن مسلمان پرېږدي او د هغوی کتابونو ته به ګوري هم نه، د هغوی کتابونه به هم نه ګوري. د بدعتیانو کتابونه چې کوم دي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی چې لا تجالس اهل الهوا، لا تجالس اهل الاهواء. اے مومن مسلمانا د خواهش پرست خلکو سره مه کېنه. خواهش پرست څوک دي؟ دغه بدعتیان. دین کې د ځانه دغه شان د منګړې ته جوړی او هغه خلکو ته ښیوي دا دین دی، دا کوئ دا کوئ دا کوئ. په دې سره مه کېنه، خواهش پرست خلکو سره مه کېنه. فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وی ځکه یقینا د هغوی سره کېناستل وی دا د زړونو مرض دی، زړه به دې بیمار شي، د دین نه به کوږ شي، په غلطو لارو به تم روان شي. کتاب البانه 2 جلد 483 صفحه کې عبدالله بن عباس وی قال الامام البغوي رحمه الله، امام بغوي رحمه الله وی وقد مضت الصحابة والتابعون واتباعهم وعلماء السنن. وی د صحابه کرام دا تیر شوي دي، تابعین تیر شوي دي، د هغوی تابعداران او علماء د سنتو په دې خبره مانی على هذا مجمعين متفقين على معاداة اهل البدع ومهاجرتهم. په دې خبره باندې وی دي ټولو جمع کړی ده، اتفاق کړی دی چې د بدعتیانو سره دشمنی دی وشي. څوک چې په دین کې بدعات خوري او څوک چې په دین کې بدعات کوي د هغوی سره دشمنی دا پکار ده او لازم ده. ومهاجرتهم، دا هغوی پرې ښودل پکار دی، د هغوی نه هجرت پکار دی. منطقه کې بدعات کېږي مخه به یې نیسي، طاقت دی. که مخه یې نشي نیولی د هغه ځای نه هجرت کوه، ځکه ستا دین به خراب شي، ستا د بچو دین به خراب شي. او بدعات کو چاخته شو نو دین چې سړی لاړ شي دا سړی تباه برباد شي. فضيل بن عياض رحمه الله ومن احب صاحب بدعة احبط الله عمله. وڅوک چې د بدعتي انسان سره مینه لري چې دا پلان کې زما خوښ دی، بدعتي انسان سره مینه لري، و یقینا په دې خبره پوه شه چې د هغې سړي عمل تباه شي. بدعتي سره مینه کول عمل د سړي تباه کوي. واخرج نور الاسلام من قلبه، او د دغې کس نه چې بدعتي انسان سره محبت کوي، خلکو ته وایي پلانکي سره زما محبت دی، وی د دې د زړه د اسلام هغه نور وته او رڼا ووتله. دونه به لوړې به ځان ساتي. کتاب البانه کې هغه وی دغه شان د عبدالله بن عمر وی محترمین دا دین دا وړه خبره نه ده. دیني مزاجونه خلک وی دا عبادت ته بندگی ده، خو ښه کار دی که نه؟ ډېر به تاسو اورئ، ته به ورته لکه دا د الله بندگی نه ده، دا طریقه د رسول الله نه ده. طریقه د رسول الله عبادت دی، چې طریقه د رسول الله عبادت نه دی. بدعت تعریف کې مونږ ویله د الله بندگی کول، بدعت دې ته وایي د الله بندگی کول په داسې طریقه باندې چې نه رسول الله کړي نه د هغې شاګردانو صحابه کرامو کړي. دې ته بدعت وایي. عبدالله بن عمر ډېره ناشنا خبره کړله او غوږو ته کلاو کا. هغه وایي دینک
اے مؤمن مسلمان ستا دین دی ګورا دین دی وی انما هو لحمک ودمک وې دا دین چې دا ستا غوښه ده دا ستا وینه ده سړی په ځان څونه احتیاط کوي زه پرېږدې دور ته پرېږدي معمولي چې بستا ده چې ډاکټر ته ځان رسې که نه څونه غم ته ځان کې بلډ پریشر مې های شوی دی بچو توصیه وکړي ګوره بډخیر هسپتال ته مې ویسئ ښه ډاکټر له مې بوځئ زما حالت خراب دي د عبدالله بن عمر وی دین ګوره ستا دین دی لحمو فانما هو لحمک ودمک دا دین ستا دا ستا غوښه ده او دا ستا وینه ده فانظر عمن تاخذ وګوره چې دا دین ته چا نه اخلي دا سړی څنګه دی دې سړي کې حق پرستی شته که نشته سړی قرآن او حدیث محبت لري که نه لري وګوره چا نه اخلي خذ عن الذین استقاموا وی دا دین د هغه چا نه زده که واخله چې هغوی په دین مضبوط ولاړ دي تقوي خلک دي الله په توحید باندې او ولا تاخذ عن الذين مالوا دا هغه چا نه دین مه یادوه چې هغوی د دین نه کاږه شوي دي صرف د خېټې مړول غواړي صرف د ځان شهرت غواړي صرف خلکو ته دا وایي چې زه څنګه داسې ناشنا مسله خلکو ته بیان کړم نه دی په قرآن کې او نه دی په حدیث کې خو چې زما شهرت وشي پلان کې مولا داسې ناشنا خبره وکړه بیا خلکو دین مه اخله چا کاږه شوي دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث امام د ابن الباني رحمه الله صحیح حدیث دی هغه د الله پیغمبر فرمایي ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر د قیامت د نښو نه دا هغه نښه ده وی چې علم به خلک د هغې خلکو نه زده کوي چې هغه خواهش پرست خلک او بدعتین خلک نن سبا دا دور دی ته چې لږ دغه شان د قرآن سنت تابعدار شي قسمه قسم تابع به در باندې ولګېږي قسمه قسم تابع به در باندې ولګېږي الله پیغمبر فرمایي د قیامت د نښو نه دا نښه ده چې خلک اصاغر نه مراد اهل الاهوا دي چې خلک به دین د خواهش پرست او د بدعتیانو خلکو نه اخلي چې یاره دا ملا صحیح دی دا ملا صحیح دی الله پیغمبر بل ځای کې وی بل روایت کې وکتب الذل والصغار على من خالف امري دا خبره یاد ساتئ د ذلت مهر لګېدلی دی د شرمندګۍ مهر لګېدلی دی په هغې کس معنی چې زما په دین کې کږې لارې ګوري زما د دین خلاف کوي زما د سنتو مقابله کوي خپله رای د خپل ملا رای هغه راوړي د خپل مذهب رای هغه راوړي او د محمد رسول الله سلم هغه حدیث ورباندې هغې مقابله ورباندې کوي نه خو صریح خبر نه یعنی معنا د ټولو خبرو دا ده چې څوک بدعتي وي په دین کې داسې کار کوي چې کوي عبادت ښایسته کار وي خو طریقه د رسول الله چې پکې دا بدعتي دی د هغې نه ځان ساتل پکار دي د هغې سره په اړه کې بغض کول د هغې سره په اړه کې دښمني کول که نور د وس نه کېږي دا په خپله عبادت دی الله دې داسې عبادت توفیق موږ او تاسو له راکړي او پسې منهج د نبوت باندې موږ او تاسو الله تعالی روان کړي وصلی الله علی نبینا محمد